وزیر صاحب کور مو ودان، ستړي مه شئ، ډېره مننه چې شمشاد ته مو د پوښتنو او ځوابونو وخت راکړ. مننه، تاسو هم ستړي مه شئ او خوشحاله یو چې تاسو سره مجلس او مرکه لرو. په خیر اوسئ. وزیر صاحب د وروستي سفر په تړاو به پیل وکړو. د افغانستان اسلامي امارات او عامې روغتیا وزارت لپاره ستاسې هند ته لاړئ، د هند سفر د افغانستان لپاره څومره مهم سفر و؟ شاغا صاحب د ټولو نه مخکې تاسو ته او ستاسو د لارې نه اورېدونکو او لیدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هند سفر زموږ دپاره د عامې روغتیا یو حیاتي سفر او هند د روغتیا په برخه کې د افغانستان او د هند دا یو ستراتیژیک حیثیت یې درلودو، ځکه افغانستان د ډېر وخت نه په خارجي مرستو باندې متکي پاتې شوی دی، د صحت سکتور کمزوری دی. په دې کې ډېر ضرورت د دې و چې باید موږ سفر وکړو او د ګاونډیانو همدارنګې د سیمې هیوادونو نه د هغوی د تجاربو نه استفاده وکړو، خصوصا په دغه وخت کې چې موږ افغانستان ډېر متکي د درملو په بخش کې زموږ په ګاونډي هیواد پاکستان باندې 80 یا 80% متکي وو. هغه لارو کې مشکلات را پیدا شو. د مشکلاتو په بنا باندې دا ضرور وه چې موږ باید د سیمې هیوادونو کې چېرته چې زموږ یو حده پورې مشکل لفقې کې سفر وکړو. نو د هندوستان د سفر نه موږ خوشحاله یو امید شته دی چې انشاءالله د افغانستان صحت سکتور به تقویه شي. ښاغلی وزیر صاحب چې کله تاسې ولاړئ ډېر ښه تود هرکلی مو هم وسو او دغه ورځ د هند یا نوي ډیلي له بېلابېلو چارواکو سره مو هم ولیدل. د کوم پلان او کوم پالیسۍ سره ولاړئ؟ هندي چارواکو سره په کوم مسایلو ډېرې خبرې وکړې او ډېر تمرکز مو په څه و له هندي چارواکو سره؟ زموږ سفر د صحت سفر و، چونکې زه د صحت سکتور په سر کې قرار لرم. زموږ سفر یوازینی دا دی چې د افغانانو دپاره د صحت په بخش کې لاسته راوړنې ولرو. د هندوستان هیواد نه موږ ښې لاسته راوړنې په دغه بخش کې د درملو په بخش کې، همدارنګې د تشخیصي په بخش کې او همدارنګې دلته د درملو د تولید نه موږ کوشش کوو چې ځان خلاص کړو او تولید دلته وشي. نو تولید په بخش کې هم هند هم لیوالو او زموږ تجاران هم دې ته لیوال دي چې د هغوی د تجارب نه استفاده وکړي. ښاغلی وزیر صاحب هندي چارواکو سره څه ډول ژمنې در سره وکړې او دغه ژمنې به ژر تر ژره عملي سي او که څنګه؟ زموږ غوښتنې د صحت د تقویې په بخش کې د کینسر بخش موږ ډېر افغانان د دې نه زورېږي، ګاونډي هیوادونو ته سفر یې کوي. موږ د کینسر شفخانه لرو، منتها دومره مجهزه شفخانه نه وه. نو په هغه کې هندوستان موږ سره ژمنه وکړله د ریډیشن او همدارنګې د تشخیصیه سیټي سکین یو تلاسیمیا مرکز د جوړونې. نو هغه بخش کې موږ مطمئن یو انشاءالله دا به زر راورسېږي. یعنې دا ژمنې به تر کومه حده پورې عملي شي؟ باور پرې لرئ؟ باوري. مخکې تاسې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې افغانستان ته له تېرو 16 لسیزو راهیسې ګډ و ماټ روغتیایي سکتور ورپاتې دی. تقریبا تر 80 تر 90 سلنه پورې موږ درمل له پاکستان څخه واردوو. څومره ډاډمن یاستئ چې هندي کمپنۍ او د دارو درمل به د افغانستان اوسنۍ اړتیاوې پوره کړي؟ افغانستان ټول وخت په بهرنیو مرستو باندې متکي هیواد پاتې شوی دی. د درملو بخش 80 نه 90% پورې موږ دا د پاکستان باندې متکي وو. زموږ مارکیټونو ته د پاکستان دوايانې راتلې. 10% دا هندوستان، بنګلادیش، ایران، ترکیه او ازبکستان دغه دوايانې راتلې. پاکستان سره چونکې دا سرحدي مشکلات پیدا شو، په دې بنا باندې موږ لازمه وګڼله هندوستان د پاکستان دپاره ښه بدیل کېدلی شو، ځکه هندوستان د دوا په بخش کې چې کوم زموږ ضرورت دی
هغه د سیمې په کچه باندې ډېر پرمختللی دی. یعنی هند ښه بدیل دی د افغانستان ښه بدیل کېدلی شي. ښه او دغه پاکستان سره کله چې د اسلامي امارت اړیکې پرې سوې او په دې وروستیو کې په بازارونو کې ویل کېږي درملو بیې ډېرې لوړې شوي دي څه ناڅه البته خلکو په خبره باندې په دې برخه کې په بازار باندې څار لرئ؟ بلې تر ډېره حده پورې بازار یعنې مارکیټ کې دوایانې شته. منتها ځینې تاجران ټول به ونه وایم ځینې تاجران احتکار کوي چې دا شرعاً او عرفاً ممنوع دی. نو دوایانې فی الحال شته البته په طویل المدت کې ضرورت کېږي. د هغې دپاره مونږ هند ته هم سفر وکړو زمونږ یو معین صاحب د غذا او درملو ایران ته هم سفر کړی دی نورو سفر هم قصد لرو او مونږ زه به دا ویم چې په داخل د هیواد کې خپل داخلي تولیدات لرو او کوشش کوو چې هغه تقویه کړو په اول قدم کې د هغې نه استفاده وشي بیا نورې تولیدي نورې دوایانې با کیفیت او په قیمت مناسب قیمت باندې د هندوستان د نورو هیوادونو نه دوایانې وارد کړو امید شته دی دا خلا به ډکه شي. د نوي ډیلي وراخوا ځینې نورو هیوادونو سره مو هم خبرې کړې دي چې د افغانستان د سکتور د پیاوړتیا لپاره د درملو د واردېدو لپاره تر څو افغانستان د درمل راوارد شي ځکه چې پاکستان ډېر درمل چې دي بې کیفیته ول اغېزه یې نه کوله په خلکو باندې په مستقیم ډول سره یو ډول به قاچاق کېدل پخوا البته د ډېرو هیوادونو سره په دې رابطه باندې زموږ د غذا او درملو معاینت تعامل لري. اوس فی الحال افغانستان ته د هندوستان بنګلادیش ترکیه ایران او ازبکستان دغه هیوادونه نه دوایانې راځي. البته موږ کوشش کوو چې با کیفیته دوایانې او سفر هم د دې دپاره کوو چې هغه د کیفیت لحاظ د ټولو نه په نظر کې ونیولی شي او په مناسب قیمت باندې. نو د هغې نه وروسته موږ د روسي دپاره هم هغه لرو سفر لرو ممکن زموږ د په لویه سطحه باندې پلاوی سفر وکړي هلته د درملو تولیدونکو کمپنیو سره خبرې شوي دي نو دا ټولې چې رایوځي شي انشاءالله زموږ خلا ډکوي. ښاغلی وزیر صاحب بازار ته په کتو باندې ډاډمن یاستئ چې بازار کې به د دوا درمل له کمبود سره نه مخ کېږي؟ ډاډمن یو ما تاسو ته د دوه وجو نه یو زموږ داخلي تولیدات هم شته افغانستان کې 15 یا شاوخوا تولیدونکي فابریکې شته البته څه اقلام که کمی دی هغه هم متوجه دي او زمونږ کوشش دا دی چې داخلي تولیدات په پښو ودرو د هغې نه وروسته که کوم تولیدي ضرورتونه نو هغه د دغه هیوادونو نه پوره کړو نو دا خلا ډکېږي انشاءالله مطمئن. وزیر صاحب د هند سفر باندې به تم سو هندي چارواکو له تاسو څه غوښتنې درلودلې چې هغوی به تاسو نه پوره کوئ دغه هیله لري تمه لري او هغوی هندي چارواکو د هند روغتیايي سکتور ډېر ته آماده و چې د افغانستان روغتیايي سکتور سره همکاري وکړي یا د افغانستان په روغتیايي سکتور کې دلته پانګونه وکړي؟ اصلا ضرورت خو زموږ و ځکه سفر مونږ کړی و د خپل ضرورتونو دپاره هم کړی و او هغه ضرورتونه د صحت بخش واضحه و مثلا مونږ د ارتقا د ظرفیتونو په بخش کې صحت سکتور ډېر ضرورت لري هغې هم راسره وعده شوې ده. دارنګې د طبي تجهیزاتو هند مونږ سره وعده وکړله چې یو ریډیشن یعنی دلته په افغانستان کې د کینسر مریضانو ته چې کومې شعاوې ورکړی کېږي ریډیشن ماشین مونږ نه درلودلو او د هغه قیمت هم لوړي او هغه نور مشکلات هم درلود هغه هم هند وعده وکړله. د دې نه ما سوه تلاسیمیا یو مرکز جوړونې هغه هم هند وعده کړې ده. نور هم زموږ چې څومره ضرورتونه و هند په ښه واخیسته او امید شته دی آینده دپاره په نږدې وخت کې چې یو سټي سکین شاید چې نږدې وخت کې را رسېدلی وي امبولانسونه را رسېدلي دي دغه نور تجهیزات هم چې کومه وعده شوې ده هغه هم نږدې وخت کې انشاءالله سرته رسېږي. ښاغلی وزیر صاحب هغه شرکتونه چې پاکستان نه پخوا نه درمل واردول د اسلامي امارت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ښاغلي ملا عبدالغني برادر څه باندې 3 میاشتې مخکې وویل چې تاسې باید خپل هر سال ته باید پرېکړې خپل کارونه تصفیه کړئ خپل مالونه تصفیه کړئ کله کله دغه شرکتونه تاسو سره راغلي دي ویل چې دوی په لوړه کچه باندې مالونه دي دوی ته مو ډاډ څه ده؟ هغه خو
د اقتصادي مرستیال حاجي ملا برادر اخوند ډېر واضح ویلی چې په 3 میاشتو کې تاسو کوشش وکړئ ټولو تاجرانو ته چې خپل حسابونه تصفیه کړي. نو هغه تصفیه شوي هم دي، کومو خلکو چې مراجعه کړې ده مونږ بېرته دوی ته ورلیږلي دي او آینده دپاره دا وخت هم تمدیدېدلی شي چې خپل حسابونه تصفیه کړي. موږ نه غواړو چې خپل تاجران هغه زیانمن کړو او اقتصادي زیان ورته ورسیږي. البته دا یو مشکل پېښ شوی دی او هغې ته ویلی شوي دي چې تاسو په بدیلو لارو باندې کوشش وکړئ چې بدیلې لارې پیدا کړئ. ډېره مهمه پکې د درملو موضوع وه. د درملو دپاره موږ بدیلو لارو باندې اوس فلحال کار روان دی او دغه خلا بل نورو ځایونو نه ډکوو. وزیر صاحب ستاسو په اند باندې د پاکستان او د هند درملو ترمنځ توپیر شته؟ کوم د کیفیت او کمیت له اړخه؟ نو د کیفیت خو د پاکستان د درملو نه یو څه شکایت و، خو زما باور دا دی چې پاکستان کې هم درمل دا نه ده چې ټول دې با کیفیته وي او ټول دې بې کیفیته وي. بې کیفیته درمل به هم پکې ډېر وو او با کیفیته به هم وو، خو چونکې د هند په د سیمې په کچه باندې د درملو یو غټ تولیدونکی هیواد دی او درمل یې با کیفیته دي، ډاکټران هم ترې مطمئن دي. نو موږ غواړو چې دا خلا په هغه چېرته دلته خلا پېښېږي د هغه طرف نه او د نور ځایونو نه ډک کړو. ښه، ډېر ښه. یو هیله ده چې افغانستان خلک یې هم د عامې روغتیا وزارت څخه په ځانګړې توګه وزیر صاحب تاسو څخه لري او په تېرو کې هم دغه هوکړې شوي دي بهر نه مرستې باندې نیوکې دا دي چې دلته کمال نه راوړل کېږي بلکې درمل جوړولو په برخه کې هم کار نه دی شوی پخوا. البته د ظرفیت لوړونې په برخه کې څومره کار شوی دی په کور دننه؟ ظرفیت لوړونې بلکې نه په ټولو برخو کې کار کوم چې مناسب و د امکاناتو نه په استفاده باندې زه به دا ووایم چې نه دی شوی. د ارتقا د ظرفیتونو هم زموږ د پالیسي جوړی زموږ زیات ضرورت دی، هم د درملو په بخش کې هم په نورو بخشونو کې. نو آینده دپاره موږ تاجران او زموږ سرمایه ګزاران دې ته متوجه شوي دي چې په داخل د هیواد کې با کیفیته درمل جوړ کړي، په نورو برخو کې هم په ارتقا د ظرفیتونو باندې ترکیز کوو موږ او کوشش مو دا دی چې ارتقا د ظرفیت وشي. څومره د درملو د تولید فابریکې موږ په کور دننه لرو یا شرکتونه لرو چې په یو وخت کې به ځان بساینې ته خپله رسېږو په دې برخه کې؟ داخل د هیواد کې موږ 15 یا شاوخوا فابریکې لرو. په هغې کې 4 فابریکې داسې دي چې هغې GMP سرټیفیکیټونه لاسته کړي دي، معیاري درمل دي او موږ هم خپلو نورو شرکتونو ته ویلي دي تاسو کوشش وکوئ دوایي د دی نه خریداري کوي او بیا د نور نه هم غوښتنه دا ده چې باید دوی دغه معیاراتو ته ځان ورسوي تر څو پورې با کیفیته درمل تولید کړي. د افغانستان اوسنی روغتیایي وضعیت څه ډول دی او کوم خواته روان دی؟ افغانستان متاسفانه په مخکې وختونو کې چې امکانات ډېر راغلي دي ولې سالم استفاده ترې نه ده شوې. زموږ هیوادوال کړیږي او بهرنو نورو هیوادونو ته سفر یې کوي. ته کم وخت نه چې موږ راغلي یو او اسلامي امارت دلته راغلی دی نو موږ کوشش دا دی چې په داخل د هیواد کې افغانانو دپاره هغه چې د دوی حق دی چې معیاري خدمات موږ دوی ته عرضه کړو او افغانان د دغه کړاوونو خلاص کړو. مشکلات شته خو امید شته دی موږ ښه روان یو. یعنې موږ پرمختګ کړی دی. دغه ستونزې څه دي وزیر صاحب؟ ستونزې خو دا دي چې موږ باید موږ سالسي خدماتو دپاره تخصصي خدماتو دپاره باید موږ په داخل د افغانستان کې شفاخانې درلودلې، تجهیزات هم درلودلې او تشخیصي سامانالات هم درلودلې چې هیوادوال دې ته نه مجبورېدلی چې خارج ته سفرونه وکړي. متاسفانه په هغه بخش کې موږ تاسو به خبر شوي چې په نږدې وخت کې موږ په دولتي سکتور کې د قلبي بخش دپاره موږ شفاخانه نه درلودله. د ماشومانو دپاره نږدې وخت کې موږ صحت طفل کې یو بخش د دې افتتاح کوو چې د ماشومانو قلبي جراحي هلته ډېر موفقانه اوس کېږي او هېڅ قسم شکایت ترې نشته دی. آینده دپاره زموږ اراده ده چې موږ د کاهلانو دپاره هم د قلبي جراحي بله شفاخانه دغه کړو جوړه کړو. د کینسر دپاره موږ په افغانستان کې داسې یو معیاري شفاخانه نه درلودله. اوس موږ یو شفاخانه هغې دپاره په نږدې وخت کې افتتاح کوو، خدمات روان دي او
د هغې مونږ د نورو هیوادونو نه زمونږ هغه افغانان چې هغوی تخصصي خدمات تخصصي زده کړې کړي دي په نورو هیوادونو کې هغه ژمن دي چې دلته خدمات عرضه کړي نو امید شته دغه ځای انشاءالله دغه مشکل رفع کیږي. وزیر صاحب اوس هم افغانان میلیونه پیسې د درملنې تشخیص لپاره بهرنیو هیوادونو ته وړي. داسې وخت به راسي چې په کوردنه دغه پیسې په خپله په کوردنه یې موږ ولګوو. سعادت صاحب ژمنتیا مهمه ده. زه همیشه دپاره خپلو ډاکټر صاحبانو ته کله شفخانو ته ورشم کله مې دلته مجلس وي که چېرته مونږ افغانان دغه ژمنتیا په ځان کې پیدا کړو دغه نږدې هیواد ایران به ووایو باوجود د تحریماتو نه هغوی دا استفاده وکړه خو څه ژمنتیا پکې وه چې اوس د اروپا په سطحه باندې د هغوی خدمات دي نو افغانانو کې ښه ظرفیتونه شته دی ښه استعدادونه شته دی که استفاده ترې وشي او ژمنتیا پکې راشي امید شته دی دا هېڅ مشکل نه دی. ښاغلی وزیر صاحب په تېرو 12 لسیزو کې میلیونه افغانۍ هم راغلې بېلابېلو روغتیا نړیوال سازمانونه هم د پخوا کې البته د افغانستان هم روغتیا وزیر سره همکاري کړې هغه ډول کار نه دی شوی لکه نن چې خلک باید ترې خوښ و راضي واوسېږي. اوس خو ثبات دی امنیت دی دغه ثبات امنیت ته په کتو باندې څومره نوي روغتیایي مرکزونه یا کلینیکونه جوړ شوي دي او دا کومو ولایتونو کې جوړ شوي دي داسې سیمې موږ درلودلې په تېرو 2 لسیزو کې چې هلته هېڅ کلینیک نه و هېڅ روغتیایي مرکز نه و موجود هلته هم رسیدګي شوي وزیر صاحب. مونږ د روغتیا په خدماتو کې متوازن انکشاف ته ژمن یو باید د روغتیا خدمات ټولو افغانانو ته په لرې پرتو سیمو کې په سپینو ساحو کې په ټولو ځایونو کې ورسیږي. دغه یو یقیني یو حقیقت دی. متاسفانه په تیر وختونو کې هغه څوک چې وکیل و هغه څوک چې وزیر و هغه څوک چې په حکومت کې یو چارواکی و نو خپل طرفونو ته خدمات رسولی دي مګر هغه څوک چې نماینده نه درلودلو یا کمزوري و هلته خدمات د نش برابر دي. خو د اسلامي امارت په راتګ سره او بالخصوص چې موږ د وزارت ته راغلي یو نو کوشش هم دا دی پالیسي مو دا ده چې ټولو سپینو ساحو ته هغه ځای کې چې خدمات نشته دی هلته خدمات معیاري خدمات ورسوو. وزیر صاحب تاسې په خپلو خبرو کې څه موده مخکې ویلي وو چې 313 ولسوالیو کې به د روغتونونه جوړوئ ودانۍ به جوړوئ دې چارې چېرته ورسېدې؟ سعادت صاحب موږ چې د وزارت ته راغللو لوی مشکل ماته همدغه ښکاره شو چې 95% د افغانستان ولسوالۍ سپینې ساحې وي چې هلته ثانوي خدمات نه وو نو موږ امیر المؤمنین حفظه الله ته پیشنهاد وکړو چې 95% تقریبا 318 ولسوالیو کې د ولسوالۍ د سطحې شفاخانه چې هغه اوس موږ په جی ایچ باندې نومولې ده نه یې درلودله. موږ بودیجه واخیسته او بودیجه تاسو پوهېږئ چې تدارکاتي مراحل یو څه وخت نیسي په هغې کې اولویتونه دي نو اول پیکج او دویم خلک او د سیمې د نفوس ته په کتلو باندې 100 شاوخوا شفاخانې د هغې نه چې څه مراحل یې توی شوي دي 50 بیخي شاید افتتاح ته نږدې وي اماده وي او دا 50 په شهرسازۍ وزارت کې د تاییدي دپاره پرتې وي نقشې نو 100 شفاخانې انشاءالله موږ سږ کال کولی شو چې د هغه بودیجې نه چې امیر المؤمنین صاحب موږ ته راکړې ده هغې نه موږ شفاخانو افتتاح وکړو او دغه شفاخانې که موږ جوړې کړو په افغانستان کې نو دا موږ ته ډېره غټه لاسته راوړنه ده. دا به څه کال جوړېږي که 1405 کال کې افتتاح به کېږي البته دا خو لږ مرحله وار دی. په ټول هیواد کې خلک څو سلنه روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري؟ خدمات 3 قسمه دي. یو اولی خدمات دي یو ثانوي خدمات دي یو ثالثي خدمات چې تخصصي ورته وایي. اولی خدمات هغه د مور ماشوم د واکسین تغذي دغه خدمات 90% 90 سلنه مونږ یا د دې نه زیات لرو. اما ثانوي خدمات چې دا اوس فل حال ما تاسو ته چې په ولسوالیو کې مونږ شفاخانې په 92 یا 93 ولسوالیو کې د ډي ایچ او نه شته البته دا 313 ولسوالیو کې چې دا فل حال مونږ شروع کوو ثانوي خدمات کمزوري دي هغه به زه دا وایم چې 2 ثلثه کې نشته دی او 1 ثلث کې شته دی. هر چې ثالثي خدمات دي نو ثالثي خدمات خو تاسو وینئ چې موږ په کابل کې 21 شفاخانې لرو همدارنګه حوزوي شفاخانې لرو په زونونو کې. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ.
د افغانستان روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستو کمېدو د افغانستان روغتیايي سکتور څومره اغیزمن کړی دی او نړیوالو دغه چاره ولې ترسره کړه؟ ولې تل دغه روغتیايي مسایل له سیاست سره وټکېږي؟ نو دا خو موږ عموما ټولو همکارانو ته یو دا پیغام ورکوو چې د نورې دنیا ته ورسوي چې سیاست باید د صحت نه جدا شي، صحت د سیاست سره ونه تړل شي. دغه یو د تعصب خبره ده چې د امریکا د بهرني سیاست کې تغییر راتللو سره په ملل متحد یا هغه انجوګانو او مؤسساتو باندې مرستې کمې شوي دي. هغوی مسلسل د مرستو د کمېدو زیری راکوي. خو زه به دا ویم چې په پردو مرستو باندې متکي کله هم خپل کور نه جوړېږي. که موږ د خپلې بودیجې نه ژمن نه شو چې د خپلې بودیجې نه او د خپلو امکاناتو نه د خپلې انرژۍ نه خپل ملک جوړ نه کړو، خدمات عرضه نه کړو، نو خلک وایي پردی کټ د نیمې شپې وي. یعنې په دغو مرستو کمېدو سره روغتیايي مرکزونه نه دي اغېزمن شوي؟ په کمه سطحه اغېزمن شوي دي، البته اولي خدمات، ځکه دوی ټول اوس اولي او ثانوي خدمات عرضه کوي. نو اولي خدماتو کې کله دوی راشي چې یو ځای کې 10 کلینیکه دي، موږ 15 پرېږدو، 60 کلینیکه دي 10 پرېږدو، دا نور موږ کموو. نو خو موږ کوشش کوو که دغه جیچونه موږ په ولسوالیو کې جوړ شي، د هغوی خلا ډکوي. وزیر صاحب، دغه د روغتیا نړیوال سازمان استازي یونیسف دلته استازي راځي، کله هم ترې پوښتنه کړې دوی خو کار یو کارمند وګورو تر 3000 4000 ډالر پورې هم دوی امتیازات لري. ښه به نه وي چې تاسې مو سره خبرې وکړئ چې دغه خو د پیسې چې راځي د افغانستان په نوم باندې راځي، دا بېرته تاسې خپل ځان سره وړئ؟ دا 3000 او کم 4000 خو ډېرې کمې وي، دوی لوړ معاشات لري. او زموږ همیشه دپاره اوس جنجال په دې باندې وي چې کمې مرستې چې تاسو راوړئ نو دا تاسو په معاشاتو باندې، په دفتري مصارفو باندې، په سفرونو باندې ولګېږي او د دې نه هغه کمه برخه یې دلته عرضه کېږي. په کمه برخه کې هم بیا مشکلات وي خامخا، نو همیشه ورسره دا ترکیز کوو. ښاغلی وزیر صاحب، د دغو ستونزو د حل لپاره د روغتیا وزارت له خپلو نړیوالو شریکانو سره څومره کار کړی او په دې برخه کې راتلونکي کال کې د نړیوالو شین څراغ به روښانه شي او که څنګه؟ کار شوی دی ډېر. مونږ کوم سفر چې هغه سفر زمونږ ډېر مجبوریت نه وي، زه سفرونو ته نه خوشحالېږم، خو دغه بیا ضروري وګڼلم چې یو چا ته نږدې نه قناعت ورکول، هغې سره مجلس کول، د افغانانو ضرورت ته رسول، د افغانانو هغه صحیح تصویر وړاندې کول، دغه مې یو مجبوریت وي. په دې باندې مونږ د نړیوالو سره عموما په ټولو مجلسونو کې او په خارجي سفرونو کې مذاکره شوې ده. البته آینده دپاره مونږ د چین، هندوستان او خلیجي هیوادونو هغوی څه ژمنه هم راسره کړې ده چې آینده که مرستې کمیږي هغه خلا به انشاءالله دوی ډکوي. وزیر صاحب، د خلکو له لوري پر نړیوالو نیوکې بیا دا دي چې ځینې مرستې دوی کوي د لنډمهاله کمپونو او درملنو پر مهال یې لګوي، خو دایمي کار ورباندې نه کوي. په دې برخه کې څه کوئ؟ مثلا دا د کونړ کې مرګونې زلزله وشوه، هله د WHO د روغتیا نړیوال سازمان ټول منډه کې پیسې وروړي، همغه ته مصرف کړي. ښه نه ده چې دغه پیسې تاسو سره په همغږۍ سره په شریکه باندې ولګول شي. مونږ خو مسلسل غوښتنه هم دوی نه دا وي، خو د هغوی یو عذر دی چې افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او ډونر مرسته تاله مستقیما نه درکوي، د مال راکوي او زه یې بیا په دغه ځایونو کې لګوم. خو ما زه بیا هم هغه خبره تکراروم چې په خارجي مرستو نه کېږي. که مونږ داخل کې خپل مشکل په خپله او د خپلو انرژۍ نه، د خپلو امکاناتو نه دا خلا ډکه نه کړو، د دې په مرستو به ډېر متکي نه پاتې. وزیر صاحب، تاسې بار بار په خپلو خبرو کې تاکید کوئ چې په پردی کټ هم تر نیمه شپو ده، باید په نړیوالو مرستو متکي ونه اوسېږو. ډاکټرانو ته مو څومره توصیه ده چې که موږ 4 بجو پورې کار کوو یا 2 ساعته د خلکو لپاره هم کار وکړو تر څو د خپل د روغتیايي سکتور په پښو ودرو؟ ډاکټرانو ته عموما توصیه کوو او ډاکټران هم الحمدلله ژمن دي. غوښتنه هم ترې عموما دا ده چې مونږ الحمدلله قدر لرو، ډاکټر لرو. که دغه ډاکټران مونږ سره ژمن پاتې شي او خپلو هیوادوالو ته یعنې وخت ته ونه ګوري، ځکه مریض خو وخت ته نه ګوري، مریض خو کله د شپې مریضېږي او هر وخت چې نو امید شته ده انشاءالله زمونږ دغه خلا ډکېږي. او اوس هم په شفاخانو کې چې کله مونږ ډاکټر ته غږ کړی دی نو بیا نوکریوالي هم ورکوي، خو د هغې نه
ما سیوا په نیمه شپه په هر وخت راغلی دی. خیر اوسې. آیا د هیواد روغتیایي نظام له جدي ننګونو سره مخ شوی دی؟ نه داسې جدي ننګونه نشته دی. موږ د درملنې او تشخیص لپاره نور هیوادونو ته روان یو. د روغتیایي سکتور د کمزورتیا یو دلیل همدا دی. پیاوړتیا لپاره یې څه کیږي؟ د پیاوړتیا دپاره خو موږ هڅې کوو. کوشش مو دا دی چې ارتقا د ظرفیتونو وشي. امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله بار بار ماته ویلي دي چې هر څومره مصرف کیږي تاسو کولی شئ چې د خارج نه ډاکټران راولئ، دلته تاسو ته روزنه درکړي، ارتقا د ظرفیتونو وشي. د دې نه ما سوه مهمه موضوع د تجهیزاتو ده. تجهیزاتو هم زموږ د راتللو نه وروستو اوس موږ د خپل بودیجې نه 2 سټي سکینه خریداري کړله. MRI آینده دپاره دغه لرو او 2 سټي سکینه نور د دې نه مخکې هم په همکارانو باندې خریداري کړله. نو تجهیزات د دې سره د درملو او ارتقا د ظرفیتونو دا زموږ مشکل رفع کوي. څومره هیوادونو سره خبرې شوي دي چې هغوی بهرین ډاکټران به راځي په کوردنه، دلته به په کوردنه د افغانستان ډاکټران هم روزي او دلته به د افغانانو درملنه کوي. کوم هیوادونو سره خبرې شوي؟ نو فلحال چې موږ تللي په سفر کې هند هیواد سره خبرې وشوې او هغوی د تضمینو وعده هم وه. مخکې موږ ایران ته سفر کړی و، ایران سره خبرې شوي دي او د ایران ډاکټران یو څه راغله هم دلته. د دې نه ما سوا په داوطلبانه شکل باندې زمونږ افغانان او جمع څه خارجي ډاکټران هر وخت راځي او نږدې وخت کې وعدې هم دي چې زموږ په شفاخانو کې څه لنډمهاله وخت دپاره خدمت وکړي. بیا آینده دپاره دوی پلان لري چې اوږدمهاله دپاره مې پلان ته جوړ شي. او دوی حتی بله ورځ یو خارجي ډاکټر راغلی و، ما ته ویل زه حاضر یم چې 3 میاشتې تاسو سره دلته پاتې شم، ډېر پاتې شم. او نور هم یو غټ ګروپ د ډاکټرانو سره زما خبرې شوې دي او هغه هم راځي ما سره ژمن دي چې دلته خدمات وکړي. بهر کې ځینې سازمانونه اوس هم وایي د افغانستان روغتیایي سکتور وایي د سیمې او نړۍ په کچه کمزوری دی. تاسې یې منئ او علت یې څه بولئ؟ دغه سیستم خو موږ ته په میراث راپاتې دی. که کمزوری دی خو په میراث راپاتې شوی دی او کمزوري به هم دغومره نه وي. دومره د ناامیدۍ خبره نه ده. په پښو باندې درېدل یو څه ناسم. انشاءالله په پښو درېدلی م یو، ژمن یو، نور به هم زموږ پښو درېږو. پر افغاني معایناتو درملنې او بنسټونو د افغانانو باور کمزوری دی. کله کله دلته د تشخیص پر ځای نسخې او دوا ته لومړیتوب ورکول کیږي. په دې اړه څه اقدام شوی وزیر صاحب؟ مثلا سپارښتنه وسي هله پلانکي ته ګولۍ ورکړه، پلانکي ته هغه ورکړه. دغه وضعیت به تاسې هم څارلی وي؟ باقاعده موږ سپارښتنې هم شوي دي، دې دپاره کمیټې هم ټاکلې دي او زمونږ د نظارت خپل عمومي ریاست دی هغې ته هم وظیفه ورکړله چې دا موضوع باید تعقیب کړي، وخت په وخت تعقیبوي، موږ ته نتیجه هم راکوي. د افغانستان د روغتیایي سکتور د ودې او قوي کېدو لپاره نړیوالې ټولنې او روغتیا نړیوال سازمان سره هم تاسې وخت ناوخته ناستې لرئ. دغه 2 سازمانونه تاسو ته د څه ژمنې درکوي؟ آیا دوی د افغانستان د روغتیایي سکتور پیاوړتیا لپاره ژمن دي؟ بلې د نړیوال روغتیایي سازمان مشر شاید چې نږدې وخت افغانستان ته سفر هم وکړي او د سره چې هر وخت موږ لیدلی دي ډېر په ژمنتیا باندې متعهد دی چې موږ سره په هر بخش کې کومک وکړي. البته زه بیا هم هغه خبره کوم چې سړی به د خارجیانو باندې دومره متکي نه پاتې کېږي. د سرطان ناروغۍ درملنه څو سلنه په کوردننه کیږي؟ سرطان داسې یو ناروغي ده چې متاسفانه موږ افغانستان یو معیاري شفاخانه نه درلودله. موږ هیوادوال کړېدل یا پاکستان یا ایران یا هندوستان نور هیوادونو ته سفرونه کول. په آینده دپاره موږ څه کدرونه پیدا کړله چې هغه په نورو هیوادونو کې زده کړې کړې وي. موږ شفاخانه کمزورې وه، هغه شفاخانې دپاره امیرالمؤمنین صاحب ته موږ پیشنهاد وکړو او هغه په دارالامان کې یو ډېر سټنډرډ تعمیر یې موږ ته راکړو. هغې ته موږ شفاخانه انتقال کړله. په نږدې وخت کې به تاسو شاهدان اوسئ، افتتاح به یې کړو. تجهیزات هم ورته ما تاسو ته وایي چې هندوستان وعده وکړله د ریډیشن، دارنګه سټي سکین، نورو تجهیزاتو، نورو ملکونو نه موږ د خپلې بودیجې نه هغې دپاره خریداري کوو. نو یو څه فیصدي به زموږ په داخل کې تداوي کېږي انشاءالله. آینده دپاره امید شته دی چې که ژمن واوسېږو، څه خارجي سکتور کې هم وعدې شوي دي، نو ټول مشکل به یو څه کلونو کې انشاءالله داخل کې رفع شي. افغانان د سرطان سربیره د پیچلو ناروغیو درملنه په کوردننه د هیواد په خپله غېږه کې وکړي؟ ډېر امید شته.
مونږ د دې بنیاد انشاءالله ایښودلی دی او آینده دپاره تاسو د دې انشاءالله شاهدان واوسیږئ. دا شفاخانه چې زمونږ افتتاح شي، په دې شفاخانه کې مونږ ښه کدرونه راټول کړي دي او د تجهیزاتو هم کوشش کړی دی. د خارج نه مونږ ځینې ډاکټران وعدې کړي دي چې هغه راشي زمونږ ډاکټرانو د ارتقایي ظرفیتونو باندې هم کوشش وکړي. نو دغه مشکل انشاءالله رفع. وزیر صاحب، حوصله‌مندي مو غواړو. په ولایتونو کې د سرطاني ناروغیو مرکزونه یا سنټرونه لږ وي او ډیر وخت ناروغان کابل ته راځي چې دلته پر وخت رسېدنه ورته نه کېږي، ځکه ناروغان هم ډیر د پلازمینه کابل کې 9 میلیونه کسان میشت دي. په ولایتونو کې دغه مرکزونو جوړول ته پام شوی دی یا پام کې دي؟ بلې، په زونونو کې مونږ په هر زون کې 50 بستره 50 بستره د سرطان د ناروغیو د WHO په کومک باندې واټونه افتتاح کړي دي. په ننګرهار کې 50 بستره هم څه وخت مخکې افتتاح کړله، په نورو زونونو کې هم، بلکې دا به مرکز وي او هغه وخت په وخت باندې تقویه کېږي. نو بیا که ضرورت د دې پیدا شي ولایتونو ته هم غځوو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ درملنې پر مهال کیموتراپي او سرجري کیږي، خو د شعاع ترافي نه کیږي. ولې په دې برخه کې امکانات نشته؟ آیا په دې برخه کې مو پلان شته دی راتلونکي کې له خیره؟ د شعاعو دپاره خو ما مخکې هم تاسو ته وویل چې مونږ هغه خپله د ماشین سره دی نه څه هغه موضوع یې هم شته دی چې هغه مجاز دی که نه مونږ څنګه کولی شو. نو هند وعده وکړله تاسو ته به د همدغه د راډیوترافي دپاره ماشین هم درکو، نصب به هم کړو ته او هغې دپاره به ته د ظرفیتونه وروځو. دا همګړی څومره د نشهیي توکو روږدو کسانو لپاره روغتیایي مرکزونه موجود دي چې تر درملنې لاندې دي؟ نشهیي توکي تاسو خو ښه معلومات لرئ چې افغانستان ته دغه مونږ ته یو بل په میراث باندې راپاتې یو پدیده ده. امیر المؤمنین صاحب حفظه الله د خپلې مهربانۍ د مخې وزارت داخلي ته حکم وکړو چې دغه معتادین راټولئ. هلته ورته مرکزونه جوړ کړي، په مرکزونو کې تداوي مونږ کوو، البته د هغې حفاظت او ساتنه د هغې کوي. او مونږ د دې بخش کې خپل شفاخانې لرو، نو د معتادینو ملي برنامې او ریاست لرو. هغې کابل کې شفاخانې دي، په ولایاتو کې دي. کله چې مریض شفاخانو ته راوړو نو د هغې نه وروسته تداوي مکمله بیا وزارت صحت امنیت په غاړه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. د موسمي ناروغیو شمېر په دې وروستیو کې لوړ شوی دی. عامې روغتیا وزارت څه تدابیر لري وزیر صاحب؟ موسمي ناروغۍ خو طبیعي خبره ده، په هر ځای کې وخت په وخت باندې راځي، خو موږ د دې لپاره سرویلانس ټیمونه لرو. په ولایاتو کې دارنګې دلته په مرکز کې کوم ځای کې چې ناروغي پیدا شي ډېره جدي رسیدګي ورته کېږي او کور کېږي. د افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د ګوزڼ پیښې لا هم پکې ثبتېږي یا پاتې دي. په روان کال کې څومره د ګوزڼ پیښې ثبت شوي دي او دغه راز مخنیوي په برخه کې څومره کوټلي ګامونه اخلئ؟ واکسینونو تطبیق کې څومره جدي یاستئ تاسې؟ یقیني افغانستان او پاکستان دا دوه هیوادونه چې د ګوزڼ پیښې پکې دي او دلته زموږ د مهاجرت سلسله ده، مهاجرین اوړي راوړي، تګ راتګ شته دی. نو موږ دې ته ژمن یو چې وخت په وخت باندې کمپینونه کېږي په خپل وخت باندې. دا ډېرې راکمې شوي دي، پخوا دې نه زیاتې وي او کمپینونو ته هم موږ کوشش کوو، ژمن یو چې وخت په وخت باندې وشي. نو امید شته دی چې زه امید لرم چې زما په وخت کې الله تعالی دغه د ګوزڼ مرض د افغانستان نه کډه وکړي. په تېرو 4 کلونو کې تاسې خپلې 4 لویې لاسته راوړنې ملت ته ووایي چې خلک پر تاسو باور وکړي یا احساس وکړي چې کار شوی دی واقعا؟ لاسته راوړنې خو ډېرې دي. لاسته راوړنې مونږ تاسو ته ما وویل چې مونږ 95% افغانستان سپینې ساحې وې، مونږ شفاخانه نه درلودله. هغې دپاره مونږ خپله بودیجه ځان کړه او هغه ځایونو کې شفاخانو نږدې وخت کې به مونږ تاسو شاهدان اوسو کې افتتاح یې کوو. نو که دغه مونږ په ټول افغانستان کې شفاخانې په ټولو ولسوالیو کې ورسېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. د دې نه ماوره مونږ تاسو ته مې وویل چې د ماشومانو قلبي جراحۍ دپاره هم شفاخانه افتتاح کړله نږدې وخت کې، تاسو متخبر یاستئ. د کینسر دپاره مونږ شفاخانه نږدې وخت کې دا د افتتاح کوو چې شفاخانه شته خو خالي افتتاح خبره پاتې ده، 2-3 ورځو کې به تاسو شاهدان اوسېږئ. د هغې نه ماوره مونږ په تجهیزاتو کې کوشش کړی دی د خپلې بودیجې نه او څه د خارجیانو نه
ډېر تجهیزات هم خریداري کړي دي چې هغه په زه فکر کوم په کابل کې که موږ درلودلو په یو یا دوه شفاخانو کې ډېر وروسته هغه سټي سکین چې اوس موږ 2 شفاخانو کې 128 سلایس سټي سکین لګولی دی 2 کې نورو کې نږدې وخت کې نصبېږي نو په ټولو بخشونو کې موږ الحمدلله سره وړاندې لرو. شته ډاکټران د عامې روغتیا وزارت لپاره کافي دي؟ بلې ډاکټران خو زمونږ خصوصي سکتور هم زمونږ ښه پیشرفته دی او خصوصي سکتور د وزارت صحت عامې دپاره د بازو حیثیت لري او د وزارت صحت عامې خپل دولتي سکتور کې مونږ ښه کادرونه لرو، ښه ډاکټران لرو چې دا مونږ راغلي یو په دې وخت کې په ډېره لویه کچه باندې مونږ متخصصین فارغه کړله پروس کال هم سږ هم او تخصص دغه روان دی، دا سلسله روانه ده او په دې باب کې هم مونږ الحمدلله لاسته راوړنې لرو. سیاسي تحول وروسته وزیر صاحب ډېر شمېر کسان ووتل، په دې منځ کې ممکن ښځینه او نارینه ډاکټران یې هم له هېواده وتلي دي. تاسو کره شمېر څه دی چې ډاکټران وتي دي له هېواده؟ وتل زمونږ دپاره د یو قدر وتل هم ضایع بولو او خفه کېږو پرې، ولې تر اوسه پورې که څومره خلک وتلي دي د شخصي مشکلاتو په بنا باندې به وتلي وي، دلته یې خلا نشته دی دونه. الحمدلله موږ اوس هم د دې نه وروسته ته دعوت ورکوو چې کوم ورونه چې په خارج کې دي تللي دي هغوی ته په دولتي سکتور کې موږ خوش آمدید وایو چې راشي خدمات افغانانو خدمات وکړي او موږ ته امکانات برابرو. د دې مسلکي ډاکټرانو وتلو د افغانستان په روغتیایي سکتور اغېز نه دی کړی؟ ما وویل چې وتل د یو قدر هم موږ دپاره تعصب دی ځای دی، ولې تر اوسه پورې هېڅ اغېزې نشته. یو ډاکټر سره 2-3 شپې وړاندې ما خبرې کولې، هغه ویل چې ډېر هېوادونو ما ته وړاندیز کړی او وایي مګر زه نه وځم بیرته که وایي روغتیا وزارت کې ما ته دنده راکړل سي، وایي زه آماده یم چې له وزیر صاحب سره مستقیما کښېنم، زه خبرې وکړم، دغه وړتیا نه زه باید استفاده وکړم. دغسې ځوانانو دغسې کادرونو راجلب لپاره پلان لرئ؟ زما ما تاسو ته وایي چې د رسمیت مې نه وي او د رسمیتو خبره مې هغې ته ژمن هم نه یم. هر څوک چې وي زموږ هېوادوال هر ډاکټر دغه قدر خو پرېږدوه، خو د دې نه په ټیټه سویه هم که یو څوک وي او افغانستان د مظلوم افغانانو ته خدمت کولی شي، د دوی په دردونو باندې مرهم پورې کولی شي، زه خدمت ته حاضر یم، هر وخت سره ملاقات کوم، هر وخت دلجویي کوم. په دې وروستیو کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو په اړه شکایتونه کوي، وایي د خلکو ټیټ اقتصادي وضعیت ته نه ګوري، دوی د دوا جوړولو کمپنیو سره ډیل کړی دی، له مخې نسخې لیکي او بیا هلته ورځي دوا په قیمت باندې ورباندې پیري، د معایناتو قیمتونه په دغو روغتونونو سره توپیر هم لري. دې وضعیت نه خبر یاستئ وزیر صاحب؟ تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟ زمونږ نظارت او بررسي عمومي ریاست دی او هغه مقام ته جوابدeh دی او زه وخت په وخت باندې هغې سره مجلسونه کوم. اوس هم هغه رئیس صاحب بار ځای کې ولاړ، زه ستاسو مجلس ته راتلم، نو موږ وخت په وخت باندې دغه ډاکټران یو څو ورځې مخکې هم راغوښتلي وو، د خصوصي سکتور عموما راغواړو او مجالسو سره کوو او دا مو ته توصیه ده، ستاسو د لارې نه مو ته وایو چې باید په افغانانو سره ډېره ګزاره وکړي، ځکه د افغانستان اقتصاد جنګونو او انقلابونو ځپلی دی، نو هغې کې امید خو شته چې که دا پیښې شوي ډېرې کمې به وي او کوم ځای کې که وشي بیا موږ سره قانوني چلند کوو، حتی کلینیک هم بندوو، شفاخانه هم بندوو، ډاکټر هم جواز هم ترې اخلو. نو غوښتنه مې ترېنه دا ده چې باید افغانانو سره ډېره حد ته امکان ګزاره وکړو. وزیر صاحب، نړیوال د مور او ماشوم د مړینې په تړاو اندېښنه لري، د دې وضعیت کنټرول لپاره تاسې څه کړي؟ یو ابتدایي خدمات دي او ثانوي ثالثي خدمات دي. ابتدایي خدماتو کې افغانستان د 90% نه هم پورته خدمات عرضه کېږي او د دې نه ما سوا په اطرافو کې څه مشکلات شته دی. کله کله ما ته چې څوک راشي او سره مجالس کومه بیا دا موضوع ما تر مشرانو هم رسولې ده، نو امید خو شته دی دغه کچه چې دا کوم مؤسسات ذکر کوي دا د فکر کوم د فنډ راغونډولو دپاره دغه سطحه ډېره لوړه ښیي، دومره به نه. وزیر صاحب، د ځینې سازمانونه دي نړیوال وایي چې په افغانستان کې د مور او ماشوم کچه لوړه شوې ده او دوی اندېښنه لري، د دې وضعیت کنټرول لپاره تاسې څه کړي وزیر صاحب او په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي او دغه ارقام تاسې تاییدوئ چې دوی خپروي؟ د مور او ماشوم د مړینې
دا زمونږ جدي ننګونه او دا هغه موضوع ده چې موږ ته ټول توجه لرو. په اول قدم کې خو په افغانستان کې د اولي خدمات چې هغه د مور او د ماشوم د مړینې مخنیوی کوي په 90% نه پورته خدمات عرضه کیږي. په ټول افغانستان کې په قریو کې او په هر ولسوالیو کې کلینیکونه شته دي. البته دا کومه احصایه چې مؤسسات او یا کومې ټولنې ذکر کوي نو دا دقیقه نه ده. دا د خپل فند د جمع کولو لپاره کله لوړه احصایه ښیي، دومره احصایه نه. له خصوصي روغتونونو سره خوا کې هغه ډاکټران هم د بحث وړ دي چې شخصي معاینه خانې یا کتنځایونه لري. آیا دوی په اړه مو هم اقدام کړی وزیر صاحب؟ بله، دا خو زمونږ دغه یو برخه د تاسو ته نظارت چې هغه د هغوی شخصي کتنځایونه یا شخصي شفاخانې د ټولو نه نظارت کوي او هغه د خپلو اصولو موافق اصولو ته برابروي. که مثلا کوم ځای کې مشکل یې متوجه کوي. وزیر صاحب، د هیواد په کچه د کمپیوټري نسخو د لیکلو د پلي کېدا تاسو اقدام وکړ، دا څومره بریالی و؟ دا بریالی دی. البته دا موضوع لږ وخت اخلي، نو امید شته دی د آینده دپاره هم په دغه موضوع باندې کار روان دی. تر ډېره حده موږ بریالي یو. که دولتي روغتونونو کې هر سوي معاینات او متخصصین هم موجود وي، ولې شخصي کتنځایونو ته ناروغان ډیر ورځي او یا دا کتنځایونه ورځ تر بلې ډیریږي؟ ان دولتي ډاکټران هم شخصي کتنځایونه لري. ډاکټران او شخصي کتنځایونه دې الله تعالی ډیر کړي، نو موږ څخه څه مشکل نشته دی. البته افغانان مزاج دا دی چې کله یو څه اقتصادي وضعیت برابري بیا شخصي ځایونو ته مراجعه کوي، خو د افغانانو په مجموع کې اقتصادي وضعیت ډېر ضعیفه دی، نو زیاتره زموږ دولتي سکتور ته مراجعه کوي. کوم چې شخصي ځایونو ته مراجعه کوي څه په هغه کې د وزارت صحت عامې د اصولو سره موافق وي که ډېر دي شي. البته که د اصولو سره دوی مخالفت کوي او موافق نه وي نو بیا یې مخنیوی کوي. د افغانستان د روغتیايي سکتور د عصري کولو لپاره څه ډول پلان لرئ راتلونکي کال ته 1405 کال ته، او سوله روان حالات څخه ووځو، او څومره بودیجه په واک کې درکړل شوې کافي دی؟ موږ آینده پلان لرو او پلان د کال په سر کې جوړیږي. ځینې هغه پلانونه چې زمانګیر وخت ډېر نیسي، نو موږ خو آینده دپاره انشاءالله پلان لرو چې موږ خپل په داخل د هیواد کې کوم شفاخانې چې موږ ثالثي لرو د هغې د ارتقا د ظرفیتونو باندې کار وکړو، تجهیز یې وکړو، او چې کومې نه یې لرو په خصوصي سکتور ته هم د دې اجازت هم ورکړی دی، سهولتونه ورته اجازه و چې هغه شفاخانې جوړې کړي تر څو پورې هیوادوال د دې کړاو نه خلاص شي چې نور زیات سفرونه کوي. وزیر صاحب، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شري ناروغۍ زیاته شوې ده، تاسې یې منئ؟ شري ناروغۍ فکر کوم چې یوازې افغانستان باندې په نورو هیوادونو کې هم که تاسو هغه کتلي وي په نورو هیوادونو کې هم ارقام شته چې زیاته ده. البته په افغانستان کې کمپینونه وخت په وخت باندې کیږي او مخنیوی کیږي، وی به زیاته شوي یو حد کې خو نه نه د دومره په هغه کچه کې چې نړیوال اندېښنه ښیي. وزیر صاحب، د افغانستان راتلونکي 5 کلونو کې به د روغتیايي سکتور ځان بسنې ته ورسیږي ستاسو په اند؟ امید شته 5 کلونو کې انشاءالله زمونږ د افغانستان کومې شفاخانې چې ما تاسو ته یاد کړې د هغې تکمیل به هم شوی. په داخل د هیواد کې موږ په ډېر کار باندې لګیا یو، د خپلو شفاخانو په تجهیز باندې، په ظرفیتونو باندې، په جوړولو باندې. نو امید خو شته چې په ځان بسنه باندې الله تعالی ورسوي دغه نه خلاص شو. وزیر صاحب، په وروستیو کې مو ډاکټرانو ته خلکو ته پیغام څه دی او راتلونکی پلان څه دی؟ ډاکټرانو ته خو عموما زما توصیه دا ده، او وخت په وخت چې دوی راغوښتلي دي ورته مو ویلې هم دي، هیوادوال مریض دا مو ته ویلی دی چې مریض دی، هغه که هر څوک دی، خو مریض چې تا ته یو ځلې په بیډ باندې پرېوته نو دا ستا داسې فرض که چې ستا د کور فامیل اعضاونه دي، هغوی ته په ډېره عاطفه باندې او په ډېر کوشش وکړي چې په مهربانۍ باندې علاج معالجه یې وکړي، او زیاته پاملرنه دې ته وکړي چې زموږ هیوادوال ونه کړېږي چې دې ته مجبور شي چې خارج د هیواد نه سفر وکړي.
او خلکو ته مو پیام خلکو ته مې پیام دا دی چې په خپلو ډاکټرانو اعتماد وکړي. په داخل د هیواد کې زه په خپله کور کې چې کومې مریض پیدا شي تاسو به نه یې اورېدلی چې ما مریضان مې پیدا شوي ما خارج ته نه دي لېږلي. په خپلو ډاکټرانو اعتماد کوم او د هغوی نه علاج معالجه کوم. په خپلو ډاکټرانو باید اعتماد وشي. د عامې روغتیا وزارت وزیر ښاغلی مولوي نورجلال جلالي صاحب کور مو ودان سه شمشاد ته مو د پوښتنو او ځوابونو وخت راکړ. مننه. سلامت شئ وزیر صاحب. خیر اوسئ.